د ځوانانو پوځي لیکې او د خونړۍ جګړې ډګر د افغان پوځ سلګونه نوي سرتېري له 3 میاشتنیو زده کړو او روزنې وروسته د جګړه ییزو زده کړو له مرکز څخه فارغ شول او ډیر ژر به د جګړو لیکو ته واستول شي. جوانان حاضر به کمیت 1057 نفر از جمله تعداد 102 نفر طبقه اوناس قادرند تا وظایف یک سرباز را مطابق معیارهای اردوی ملی افغانستان به عهده بگیرند. د جګړه ییزو زده کړو د قماندانۍ سرپرست او درستیزوال عبدالظاهر بارز وایي چې دا سرتېري تر محاربه وي او مسلکي زده کړو وروسته چمتو دي چې د جګړې لومړۍ کرښې ته ستانه شي. او زه امیدوار یم چې دغه زده کړې تاسې دلته کړي دا په صحنه د عمل کې په خپلو وظایفو کې د محاربې په ډګر کې عملي کوي. د دې قماندانۍ رئیس ارکان محمد حبیب حصاري خبرداری ورکوي که طالبان د سولې روانو خبرو ته غاړه نږدي او له حکومت سره یوې هوکړې ته ونه رسیږي د جګړې په ډګر کې به سخت وځپل شي. تلاش میکنیم در میز مذاکره به خاطر دریافت یک نتیجه مطلوب. اگر به نتیجه مطلوب نرسیم امو توانمندی های بلند شما است که دشمن مجبور میسازه که تن بده به صلح. د پوځ تازه فارغ شوي سرتېري هم وایي چې دوی له زده کړو او روزنې وروسته اوس چمتو دي چې له خپلو خلکو او خاورې د دفاع په موخه د جګړې ډګر ته ستانه شي او تر وروستي وینې څاڅکي به د هیواد او خلکو دفاع کوي. ما سربازان به تمام ملت غیور افغانستان اطمینان می دهیم که این فرزندان شما تا آخرین قطره خون خویش در سنگردهای نبرد از تمامیت ارضی نوامس ملی دفاع نموده و ریختن خون خویش را افتخار می‌دانیم. بلخوا د پوځي چارو کارپوهان وایي چې د جګړې د نوي فصل له پیلېدو وړاندې باید ښکېلې غاړې سولې ته لومړیتوب ورکړي او تر هر څه لومړی د ټولمنلی اوربند رامنځته کړي. حکومت افغانستان طور خدمت شما عرض کردم اولویت اول خود تامین صلح و ثبات را در کشور باید بدانه و به هر قیمتی که می شود یک تفاهم ملی و یک تفاهم و یک اجماع منطقوی و بالمیر به وجود بیارن. دوی خبرداری ورکوي چې که د سولې خبرې یوې پایلې ته ونه رسیږي نو راتلونکی کال به د افغانستان لپاره ډیر خونړی او له جګړو ډک کال وي.